السلام علیکم د اخون ټي وي مینوالو، تاسو ته خپل د پروګرام په دویمه حصه کې په خیر راغلی وایو. د نجیب زیری سره مونږ ناست یو د هغوی په حجره کې. د نجیب زیری سره خبرې اترې مونږ وکړې، څه به نور هم څه اورو، نور تپوسونه به هم کوو. د زیری لیکل د دوی سوچ، د دوی ټکي د وخت د جابر خلافي، د وخت د جبر خلافي. زه خپل یو درې شعرونه نجیب زیری ته ډالۍ کوم او لوګي دي چې انقلاب یو ناره پکار ده، انقلاب یو ناره پکار ده، د وحدت سپینه میوه پکار ده. مولا پې ځان او یا پې ما وجني، نه مې جومات نه مې حجره پکار ده. چې زما لوی خالق پرې نه وي راځي، نه مې سجده نه مې عمره پکار ده. د زیري نه به تپوس کوو چې زیری مونږ چې ورته وایو چې دغه د روزۍ دپاره دوی خو د خپل علاقې ماشاءالله پوره پټي او دا قصې او دا دي، خو هسې خپل ژوند تېرولو دپاره دوی څه کوي. ډیره مننه. زه تاسو ته هرکلی ویم یو ځل بیا سید عالم خان ته او الطاف جي ته دا د دوی د خدای قدر او عزت نصیب کړي چې دوی رالو. په نن سبا زمانه کې د چا سره ټیم نه، خلک په خپلو کارونو کې مصروفه دي او بیا دا وبایي چې کوم صورتحال دی په دې کې هم خلک د یو بل نه لرې تښتي. او زه د دوی ډیره شکریا ادا کوم چې دوی رالو زموږ دې ځای ته او زموږ سره کېناستو. د روزګار په هکله تاسو سوال وکړو، نو روزګار چې دی زه د درس او تدریس د پیشې سره منسلک یم او په دې کې چې کوم دی زه خپل رزق چې دی هغه پیدا کوم او دا زما چونکې داسې یو شوق هم دی، نو دغه دوه دغه مې پکې پوره کېږي، هم روزګار دی او هم چې دی زما هغه شوق چې دی هغه پې پوره کېږي. د زیري نه به ګرانو مینوالو څه مزیدار څه اورو. دی د انقلابي سوچ والا ملګری دی زمونږ، تاسو ته څه مزیدار څه واورئ. دا الطاف جي د دا شعرونه ډالۍ وي چې هر څه که پیښیږي د حالاتو نه مخ نه اړوم، هر څه که پیښیږي د حالاتو نه مخ نه اړوم، زه د پښتنو د روایاتو نه مخ نه اړوم. سترګې دې پړقېږي مخ دې ښکلی په خالونو دی، سترګې دې پړقېږي مخ دې ښکلی په خالونو دی، ځکه د هیرو جواهراتو نه مخ نه اړوم. یو پله ګرمي ده د موسم بله د خلکو ده، یو پله ګرمي ده د موسم بله د خلکو ده، دې روژه کې هم د مشکلاتو نه وخت نه اړوم. او نه یې راښکاره کړو خاپیري، نه یې پیري بوتلو، نه یې راښکاره کړو خاپیري، نه یې پیري بوتلو، څنګ به د کوټګر د کمالاتو نه مخ نه اړوم. او دا زما تقدیر دی نه عمل مې دی د تیر پرون، دا زما تقدیر دی نه عمل مې دی د تیر پرون، ګرانه زه د ژوند د تجرباتو نه مخ نه اړوم. دا زما تقدیر دی، دا زما تقدیر نه دی عمل مې دی د تیر پرون، ګرانه زه د ژوند د تجرباتو نه مخ نه اړوم. او څه نه څه مشکل به جوړوم چې مې منی که نه، څه نه څه مشکل به جوړوم چې مې منی که نه، وایي ملاجان د فساداتو نه مخ نه اړوم. څه نه څه مشکل به جوړوم چې مې منی که نه، وایي ملاجان د فساداتو نه مخ نه اړوم. او ظلم نه منکر دي د ظالم ګریوان یې ونیوه، ظلم نه منکر دي د ظالم ګریوان یې ونیوه، دریغه د ځوانانو د جذباتو نه مخ نه اړوم. او ژوند مې پرې روان دی زه مجبوره یم منم به یې، ژوند مې پرې روان دی زه مجبوره یم منم به یې، زیر یې زه د ساینس د موجوداتو نه مخ نه اړوم. ډېره مننه. نجیب زیری زموږ تر منځ ناست دی. نجیب زیری چې دی د پښتو کې ایم فل هم کوي د ملاکنډ یونیورسټۍ نه، نو د مخکې هم ډېر زیات تحقیقونه کړي دي، لیا دی څېړنې کوي. د ده دا تپوس کوو چې د دې طریقه کار څه دی، په پښتو کې که ته یو شیز معلوموې نو آیا دغه چې کوم مونږ د انټرنیشنل سټینډرډ لکه په دې ریسرچ باندې بلا کتابونه دي
نو هم دغه شانتې د دې پښتو د معلومولو طریقه ده که نه د ده مخې ته دا تحقیق فن یو کتاب پروت دی یو دغه که دا موږ اوچت کړو نو د دغې د لاندې اصولي تحقیق دی اصولي تحقیق دی نو دی لګیا دی دا شیزونه د ډېر زیات زده کړه کوي د دې کتابونو نه او بیا هغه په عملي توګه باندې دی په خپلو ریسرچ پیپرو کې یا ریسرچ پیپرو ته تاسو په پښتو کې بل یو نوم وایي مقاله دی په خپلو مقالو کې دا بیا کوي نو د نن دا تپوس کوو چې د دې طریقه کار څه دی دی په څه طریقه باندې لکه د پښتو کوم چې نثر لیکل وي نه تحقیق ولي هغه دی څنګه کوي ټول اول خو تحقیق چې دی زما په خیال زما چې څومره خیال دی زه چونکې په دې فیلډ کې یا په دې میدان کې زه نوی یم او دغه چې دی لکه مونږ داسې ډېر زیات دغه هم نه دي کړي مقالې مو مونږ ډېرې زیاتې لیکلي دي او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به لیکو به خو تحقیق چې دی دا زما په خیال د ټول چې دی دا تقریبا یو شانتې دی تحقیق چې کوم اصول دي دا تقریبا د ټولو څیزونو یو شانتې دی خو که د ساینس وي خو په ساینس کې به مثال په طور زمونږ دغه ډیټا چې دا هغه به زمونږ سره یا کوانټیټیټیو راځي یا کوالټیټیو یا دغه شانتې که نه لکه زما تپوس هم داسې و چې کله مونږ لکه زه په خپله باندې د اکنامکس د هغې کې به مونږ لکه د یو ویب سایټ نه پوره د سټیټسټیک یو ډیټا راواغسته نو هغه به بیا هغه به مونږ پلاټ کړل او د هغې په بیس باندې به مونږ ریزلټ راوویست خو چونکې پښتو ده نو په پښتو کې به لکه ته بیا صرف په لټریچر ریویو باندې اکتفا کې چې یاره مخې ته یې هغوی څه ویلي وو هغوی څه ویلي وو هغوی څه ویلي وو نه که نه ته به څنګه کې داسې ده چې د تحقیق خو مطلب اولنۍ خبره دا ده چې تحقیق په درېیو زاویو کې کېږي زمونږ سره یو ادبي فنپاره ده مثال په طور زمونږ سره یو څیز چې کوم دی لیکلی شوی دی یو کتاب لیکلی شوی دی یا بل داسې ادبي چې کوم یو فنپاره ده په هغې باندې ته تحقیق کوې یو څیز کوې لکه مثال په طور ته یو رساله تحقیق کوې چې لکه زمونږ سره پښتون رساله ده پښتون رساله د باچا خان د وخت یو مشهوره رساله ده یو سړی راپاڅېدو چې هغه په دې باندې تحقیق کوي اوس په دې باندې مثال په طور د دې هغه په دریو انګلو کې به د دې دغه کېږي په دې باندې به تحقیق کوي اولنۍ خبره دا ده چې په دې کې به مونږ یو څیز پټ دی یو معلومات پټ دي د خلکو نه اوس پټ دي لکه چې لکه مثال په طور زه وایم چې دا دغه چې ده د پښتون رساله چې ده دا په 1913 کې چې کوم دی شروع شو بل سړی وایي چې یاره نه دا ستا خبره غلطه ده دا په 1915 کې شوې ده نو لکه دلته معلومات شته دی خو دا معلومات چې دا مبهم دي نو د دغې دپاره څېړنه کېږي چې یاره دا خبره ټیک ثابته شي چې دا د کوم مخه دا رساله شوې دا به څنګه ثابته دا به چې کوم دی دا به ته په دغه کې ته به په دې بسې لوټون کې تا سره به مختلف دلایل د هغه وخت مطلب چا به پې لیک کړی هغه رسالو ته به رسایي کې نو تا ته به بیا پته لګي چې یاره دا د کوم وخت ستا به یو هر چا به خپل یو نظري لکه مثال په طور چې پلان کې ویلي چې دا په دې وخت کې دغه شی شو ده بل به ویلي چې په دې وخت ده نو ته به بیا په هغې کې ګورې چې یاره په دې کې لکه ټیک خبره کوم یو ده نو د هغې دپاره ستا سره مختلف اصول چې دی هغه به ته دغه کوې چې ته صحیح معلومات چې دی هغه به ته څنګه لاسته راوړې او د هغې دپاره چې کومې مختلفې طریقې دي دا محققین یې مطلب استعمالوي که نه یو خو دا شو چې یاره دا زمونږ ته لکه مبهم معلومات دي چې هغه صفا شي یو ښه یو څیز خړ دی هغه تا ته سپین شي راته بله دا خبره ده چې تا ته یو معلومات دي یا په یو فنپاره کې یو خبره ده هغه نیمګړې دي نیمګړې دي د څه ځای پورې مطلب یو سړي کار کړی او بیا چې کوم دی لکه اوس مثال په طور مونږ وایو چې د پښتو اولنی شاعر چې امیر کروړ دی چې دا په 122 هجري کې پیدا شوی دی پیدا شوی دی یا مطلب وایي چې دغه شعر د 122 هجري دی که نه نو اوس آیا دا خبره خو لږه ټیک ده خو دا معلومات موږ ته نیمګړې ښکاري ځکه چې د امیر کروړ چې د کوم د شعر چې کوم معیار دی چې هغه وایي چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما تل نشته او په هند او سیند او په تاخار او په زابل نشته بل په کابل نشته او له ما اتل نشته نو دا شعر چې دی دا داسې ښیي چې په دې کې مخکې په دې ادب کې دومره ریاضت شوی دی چې دا شعر دې ځای ته رارسېدلی دی خو زموږ سره معلومات دلته څه نیمګړي دي
نو موږ به کوشش کوو چې یاره د تعمیر کولو نه مخکې لاړ شو چې یاره دا شعرونه مطلب د پښتو اولنی شاعر څوک دی ټیک ته موږ اوس په دې وخت کې د امیر کروړ بابا باندې متفق یو خو لکه داسې یو وخت به راشي د څوک به داسې تحقیق وکړي چې یاره هغه ځای به معلوم کړي چې د امیر کروړ بابا نه مخکې څوک و او داسې لکه مطلب دا چې کله دا مثال موږ واخلو د امیر کروړ دا ممکنه نه چې د نه مخکې موږ تللی شو ولې نه شي تللی په دنیا کې خو لکه هر څیز چې دی هغه امکان لري ته لکه نن سبا دنیا د ساینس په تحقیق کې لګیا دی چې هغه اوازونه ریکارډ کوي چې یاره په دې خو لکه د پښتو دا شعر چې دی که نه دغې ته خو لکه موږ دغه شان دی بلاک وال دی او چې هم دا دی لکه په دې که یو سړی د پښتو لیکچرر کېږي هم خو د هغه په هغه ټیسټ کې راغلي چې یاره د پښتو لومړنی شاعر څوک دی دا دغه چې وو که نه زمونږ د پښتو ادب چې دی دا خو دلته لکه مثال په طور تا ته علي خان بابا دی یا دغه شانتې حمید بابا دی یا خوشحال خان خټک دی نو د دې خلکو دا شاعري چې دا خو ډېر وروسته ښکاره شوي دي لکه موږ ته خو دا دغه د تحقیق کار خو په پښتو ادب کې چې کوم دی لکه دا ډېر وروسته شروع شوی دی لکه مثال په طور دغه چې دی تنقید شوی دی نو په تنقید لکه د اخوند رضا به تنقید کړلی خو هغه موږ د تنقید په دغه کې نه شو راوستی ځکه چې هغه لکه بیخي د خیرالبیان یا دغه چې د بایزګرو خان په ضد باندې لکه یا مطلب دغه جواب نو لکه جواب چې دی دا د تنقید په اصولو کې نشي راتلی بیا تحقیق چې لکه مطلب کېږي نو دغه خبره چې یاره مثال په طور ته چې د امیر کروړ نه مخکې دا خبره لاړه شي که میجر راورټي چې کوم دی هغه د پښتنو د شاعرانو دغه وکړو یو ډیټیل یې دغه کړو چې مثال په طور حمید بابا دی یا علي خان بابا دی نو بیا په هغې بسې خلکو لټون وکړو چې یاره او یاره بسې شاعران چې کوم دی شته نو د هغو کلامونه هم بس نن سبا وموندی شو د هغو زونه چې کوم دی په هغې باندې دغه شو د علي خان بابا په ځای باندې غټ کوبلو په دې پښتو ادب کې چې یاره علي خان بابا چا وي دا دغه دی د چارسدې دی یو څوک پکې وایي چې یاره دا د دغه دی د کوم ځای دی د خوشحال بابا نمسی دی نو بیا داسې چې لکه موږ پښتو ادب کې د داخلي شهادتونه چې په ادب دې سړي خپل په شعر کې څه ویلي لکه مثال په طور علي خان بابا چې کوم دی هغه د جیندي خبره کوي چې یو سړی د جیندي خبره کوي نو دا ښکاري دا چې د جیندي د چارسدې سره پخوا کې یو سین دی چې د جیندي خبره یو سړی کوي په خپل شعر کې نو دی به ضروري به لکه د چارسدې یو لکه د بل ځای نوم نه اخلي نو د داسې داخلي شهادتونو چې کوم دی موږ دا خبره یا لکه مثال په طور دغه چې دی زموږ سره حمید بابا وایي چې یاره لکه د هغه د عمر په حساب د هغه د پیدایش په حساب باندې چې یاره د هغه پیدایش مطلب څه دی نو موږ بیا په دغه په شاعرۍ کې د هغه وخت دغه چې کوم دی واقعیات ګورو لکه په هغه وخت کې لکه مثال په طور هغه د ځینې مغلي خلکو چې کوم دی دغه کوي کیسې کوي نو موږ بیا هغه وخت ته وګورو چې یاره په دغه باچا په کوم وخت کې تېر شوی دی یا هغه په یو ځای کې وایي چې دغه داسې د رحمان بابا په شاعرۍ کې څه خبرې داسې چې هغه د مغلي دور سره تړلي دي که نه نو موږ ته بیا پته لګي چې یاره دا رحمان بابا د کم دور دی نو دا څه داخلي شهادتونه دي او څه زموږ سره د نور چې کوم د نورو خلکو کې لیکل کړي دي نو د هغې نه موږ معلومات حاصلو او څه چې کوم د دننه په دې شعر کې یا په یو فنپاره کې د هغې نه موږ معلومات حاصلو نو دا امکان لري چې موږ د امیر کروړ بابا نه وکړی شي په مخکې به لاړ شي چې خلک به د دې زغو کې بیا بل څیز دا دی چې یو چا غلط معلومات دغه کړي یو غلط معلومات موجود دي وس د یو محقق دا کار دی چې دی به دا معلومات چې دا به سموي غلط معلومات خواره شوي دي او لکه خلکو کې لکه اوس مثال په طور تاسو ته وایم چې وایي دا په پښتو کې یو ډېره غټه علاقه ده چې پښتانه چې کوم دي دا د قیس عبدالرشید اولاد دی دا خبر مطلب ډېره مشهوره ده او لکه ظفر کاکا خیل لیکلي دي او خو اوس دا قیس عبدالرشید چې کوم اولاد دی نو ټیک ته دا به داسې وي چې د قیس به په دې دغه کې یو سړی و په پښتنو کې به سړی و زموږ سره موږ داسې نه وایو او د ده به دا زامن به هم لکه ټیک ته دا رښتیا و خو لکه داسې د دغه وخته پورې چې قیس عبدالرشید د پیغمبر یا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره هغه ملاقات شوی دی د هغه وخت نه بیا دغه اولاد چې کوم دی شروع شوی دی او د دې نه پښتانه جوړ شوي دي نو لکه دا چې دا به زموږ سره غلطه خبرې نو د دې ټیک کولو دپاره چې دا پښتانه څوک دي
په دغه باندې چې کوم دی خلک مطلب د مختلف فیلډونو او ریسرچران چې دی په دې باندې کار کوي لکه زموږ سره پکې میډیکل ساینس پکې نن سبا انوالو دی لکه هغو سبا دغه څه خلک پکې وایي چې یاره موږ پکې ډي ان اے معلومو نو لکه د ډي ان اے هغه خبرې خو په هغې کې هم لکه دغه دي خو لکه هر سړی لګیا دی خپل یو دغه ورته ګوري نو د ریسرچ دغه درې انګلې دي چې په ادبي ریسرچ چې دی دا په دغه درې منګلو کې کېږي